دې دکان کولاو کړی دی یقینو کا مونږ باندې هیڅ هم نه خرڅوي پردو خلکو خرڅوي مونږ باندې هیڅ هم یا نه ما دې خرڅوي. ته دا خبره وکړه که نه جیا غوږ کېده ګوره ما ورته ووایي زه فاروق تhank you کینګ خان دوستانو ما دوه سره کسان داسې نور خبرې دوه نشي کسان کولی نور که نه نو ما ورته زه وایم ټرانسجنډر نیم ګوره ستاسو بېلې خبرې زما بېلې خبرې یم د مولانا وکیل راشه کنه دکان یې کولاو کړی دی برو. کیپټن موست ویلکم کیپټن برو زه تاسو نور څه خبرې وکم دا خو زه مستۍ خبرې کوم چې تا دکان اوس کولاو کړی دی ته پې ولې شرمېږې کوم دی لکه مونږ جی اوس ټوله پلازا کولاو کړی دی قسمه قسم کوسمیټک دکان هغه خرڅوي سموسې هغه خرڅوي پیاز ټماټر بادرنګ زه انډې خرڅوم موږي هر ګرم یو څه خرڅوي انډې ګرم انډې افریقي چولی انډې هغه خرڅوي جیا زه خو انډو دکان کوم بابا څنګه یې ښې بې خو هګۍ خورئ افریقي زه هګۍ نه خورم زما بل نور څیزونه خوښوي وای ګرم انډه کورنۍ هګۍ دي زما پی خوښي پی کورنۍ پی کورنۍ پی خو نشته بس دوستانو کو چا کره میخ لنګ نو دا سړی ولا بوز او د میخ غتی ولا دی خله کې کیده نو دا پی به نو جیا خو لنګه شوی و خو زه بیا وروسته خبر شوم تhank you جان thank you کینګ خان خو زه بیا وروسته خبر شوم چې جیا پیاده شوی و هغه وچه ده مطلب خلک ته دوستانو کینګ خان دومره سکور راکړ اوس پکې نور څوک شته چې 3 کې برابر کړي دوستانو 3 کې واه 3 کې نه سلیمان thank you افریقي 30000 دوستانو ټریپل دی 3 کې 3 کې نه قسم دې راګیروم په 3 کې 30000 یا کینګ خان thank you دوستانو نور څوک پکې شته دوستانو 400 سکور نور 400 سکور نور زه دوستانو اوس په ډبل ټیپ کې راځئ پلیز یو منټ ته دوستانو په ډبل ټیپ کې راځئ او که چا سره بوسټر یې ولګوئ دوستانو ګلالۍ له دوکان دروازه ماتو په پنشمنټ کې هاي داسې داسې تیز دی چې څنګه واو داسې تیز دی چې موږ له دروازه ماته ته خو صرف قدم کېده چې لنګړه مې نه کړې لنګړه لوله مې دنه جوړ نه کړو نو نوم به مې ګلالۍ نه زه چې ستا د لاسه لنګړه شم مافي مشکل زه ورپسې دا ټول خپل ملګري راولم ټول ډبل ټیپ والا کینګ خان تاسو سره بوسټر دی دوستانو کینګ خان بوسټر لګول نور څوک شته چې دا 3000 برابر کړي ګایس ما یو برانډ کولاو کو د کینګ خان thank you دوستانو کینګ خان سره نور څوک شته دوستانو صرف ډونل یې راولې ډونل باندې دا لګي بوسټر کې لګي دوستانو یا کینګ خان thank you دوستانو نور څوک دوستانو نوی ملګری دوی ورګړي دي ته خو پنشمنټ نه کوم یا کینګ خان thank you جان thank you دوستانو thank you I love you یارانو ډیره مهرباني دوستانو کینګ خان په आवाज باندې